ښه ستا څه ناروغي ده څنګه دې راپېښه کړې تکلیف دې څه دی چې موږ دې دلته علاج وکړو یاره ډاکټر صاحب چې سترګې پټې کړم ماته لار نه ښکاري داسې علاج ماته وکړه چې په پټو سترګو ماته لار ښکاري دا څنګه ناروغي ده هلکه شمشوله دې سره اوس څه وکړو ډاکټر صاحب داسې ناروغۍ علاج خو موږ سره نشته که او بس نقد پنسدې ورکه پنسدې ورکه حق یې دی مړه دا اوس چې ته ودرېږه دا څه وکړي څه خوږ بوی کوي ډاکټر صاحب کور دې ودان همداسې ښایي السلام علیکم شپړه دینه څه شی دې رانه پټ که لکه چې پوډر دې شروع کړي ځکه داسې کې لکه د مارس سپېږمۍ کش کې څه شی دی وښیه یا لکه میرګاټ کیا 500 لوډ دی الا در کومه یې لږ راکړه دا 520 څومره نوی دی دا یې د کومه کو خبر نه یې ته نه کنه زمونږ کلي ته یو ډاکټر راغلی دی چې ورشي که نه او علاج دې په هماغه وخت کې وکړو نو 300 روپۍ فیس در نه علي او د دوی پیسې در نه نه علي او که علاج ورسره نه و نو تا ته 520 درکوي مطلب که زما د مریضتیا علاج ورسره نه و 520 راکړي او که نه دا وګوره ما ته هم راکړې لږې بوی کومه ته را نه 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 شماله خو ما له به یې برکې کوي او تا له پته نشته زما نوم هم میرګاټی دی لکه د میرګاټي به درله دا ډاکټر وچورلومه سره د شاګردانو کوم ځای کې دی کومه کوڅه کې برکلي ته به لاړ شي درېیمه کوڅه کې د شاه محمود د کور سره دی بس ستا دې بلا مو اوس خلاصه ده مړه او موږ افغانان هسې ټول په مریضتیا ککړ یو او ورځمه نه که نه داسې مریضتا به ورته وښې چې هغې سره علاج نه وي که علاج یې ورسره وي نو ستا نه 300 روپۍ علي او که علاج یې نه وي 500 لوډ درکوي بس ستا دې بلا هم خلاصه ده زه لاړم زه ورځم لاړم بوی کوه همدا بوی کوه یاره شمشوله دا څلور خو لږه بودم ته یې وکړه پرچم کړل خو دا یو د قاري ډېر رانو ښه بس وی غولولو خو دا خیر مړه ډاکټر صاحب هېڅ خبره نه یو خو دې پکې همداسې مخې دي چې هغه به 5 نور راځي بل چا نه به زور وباسي السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب ښه په خیر جوړې بخیر څه شی کې پاس کښېنه غلط ځای کې کښېناستې ډاکټر صاحب څنګه یې ښه ټیټ یم ته څنګه یې خو زه بالکل ښه نه یم ولې ما ته ډېره خطرناکه او او ډېره ورانه اها. او ډېره زیاته رزیله مریضتیا لګېدلې داسې دلته دې بس علاج کېږي چې هر څومره خطرناکه ناروغي بس علاج به دې په 2 سکندو کې کېږي دا سوی هسې ډاکټر صاحب علاج خو به کوو یو پوښتنه مې کوله وکړه دوه خو ډاکټر وکړه صاحب زه داسې خبر شوی یم که نه چې تاسو چاته علاج وکئ او هغه ښه شي نو تاسو ترېنه 300 روپۍ فیس علئ او د دوی پیسې نه علئ او چې څوک ښه نه شي نو هغې نه 300 روپۍ هم نه علئ او هغې ته د جبه 500 روپۍ ورکوئ بالکل ډېر ښه سم ځای ته راغلی همدا ځای دی یاره ډاکټر صاحب زما خو همداسې یقین نه کېږي داسې وکړه که نه چې په دا سر راته لاس کېده او بیا راته ووایه چې دا حقیقت دی بیا به مې یقین وشي یا ډاکټر صاحب دا څه کېده زما خو درنه یره وشوه ما خو درته سر ښودلی څه بدن خو مې درله نه و ښودلی نه که نه د دې دپاره مې په ټول بدن درته لاس کش که ویم چې پوره یقین دې وشي بس یاره ډاکټر صاحب زما سل په سلو کې یقین وشو ښه وایه ناروغي دې وایه څه تکلیف دی درته یاره ډاکټر صاحب ناروغي مې دا ده که نه د دې خولې خوند مې ډېر خراب دی نه په تروش پوهېږم او نه په تریخ مرچک وخورم که نه پته یې نه لګي چې دا تریخ دی او که خوږ دی او چې شات وخورم نو پته یې نه لګي چې دا ترشه دي او که خواږه
د دې غمه راله وکړه که نه ښه صحیح ده اول دې ته ما ته نوم ووایه زما نوم دی میرګاټی او د کوم ځای نه راغلی زه د تور غر نه راغلی یم ماړه ته خو تک سپینې او تور غر نه راغلی ډاکټر صاحب زه د ماشومتوب نه تک سپین یم لکه شوده هغه هم د چیلې چاته وایم ښه کښېنه صحیح هلکه شمشوله ته ورشه د دې دا فشار وګوره سمه ده ډاکټر صاحب چی شی کې لاس رانه وباسي خو ورشه د دې نه اخلاص کا او بیا هغې ته ور ولګوه مړه کله به ته په خبره پوهېږي یو پوښتنه کومه ته به وکړه وکړه پوښتنه وایه دا هم دې ډاکټر صاحب ته دې ځای ته ولې لګوې دا په دې خاطر لګولې مریضان د ورځې ډېر زیات راځي او بس لاس یې ستړی شي دا ورته کله زه چې چاپي کولو باندې ستړی شم بیا ورته دا ولګوو داسې یې وکړو خپله بس چاپي شي ښه دا یو دانه زم ځان لاله تی چې شته دا خو ډاکټرانو شی دی مفتو کې ځان ډاکټر دی صحیح ده صحیح ده جبه راووته ډېر زور مه ورکوه هډوکي دې راله مات کړه دا د هډوکو کړه سار نه دا دې کړه چار دی مړه خوله بنده کوو قي ډاکټر صاحب څه مشکل نه و مې تړه او خالي فشار نارمل و ښه دې نه به دوا وباسمه وباسه یاره ډاکټر صاحب دا به بیا پسوئ که نه زما د دې ژبې غم وکړئ که نه ښه زه صحیح ده همدلته یې پرېږده ته ښه د دې دپاره ته منډه ورشه شمشوله هغه شربت پټرول راواله بس علاج ډاکټر صاحب زه درته اوس راوړم ما درته ویلي که نه چې دلته علاج په سکندونو کې کېږي بس دا دوا دی چې څنګه خوله کې واچوله نه ډاکټر صاحب د خولې خوند به ماله به پته لګي که نه چې دا ترخه ده که خوږه صحیح به شي او بس چې د دې په خوند پوه شو نو د خولې خوند دی را ډاکټر صاحب دا څه شی دی دومره تریخه دوایي څوک راکوي بس مبارک شه که نه د خولې خوند دی راغی که نه تا ویل چې خولې خوند مې نه ورک دی او نه که هېڅ شي باندې په خوند هم نه پوهېږم خولې خوند دی راغی بس پیس راوباسه زما پیس او خپل ځه نه لږ مې خولې خوند خراب دی خو بس په خوند خو د دې پوه شو که نه او تریخو بس نو د خولې خوند دی راغلی که نه همدا خوند شو که ښه دا واله یو دا واله دوه ټولې را مړه زیاتې خو به نه نه ولاکه ستاسو نه څوک زیاتې وګوري ځه دا ویسم او دا ځان سره ویسه څه یاره دا ککو خوړم چې دا هم ډېره بټن ته ګټه لري او ډاکټر صاحب کا السلام علیکم وعلیکم سلام ډاکټر صاحب ښي په خیر بیا دې څنګه را پیښه وکړه ډاکټر صاحب بس د الله کارونه دي که نه وایي د الله په کارونو کې او د بجلۍ په تارونو کې به ګوتې نه واخلي بالکل دا خو نه بس دا مرستیا چې ده دا په هغه چا راځي څوک چې الله ته ګران او زه ورته بېحده ډېر ګران یم په بله مرستیا ککړ شوی یم بیا څه مریضي ده بس ما خو درته ویلې چې دلته څوک راغلي روغ و جوړ د دې ځای نه بېرته تلي دا سوی ډاکټر صاحب دماغو کې مې فرق راغلی فرق د پرونه راهیسي بیخي مې یاداشت ورک شوی د فلمونو ګجرې نه جوړ دي هغه به هم خو 15 دقیقې وروسته ورته څه یادېدل ما ته بلکل هېڅ هم نه یادېږي نه پوهېږم چې ما غرمه څه خوړل ښه نوم دې څه دی نوم مې رانه هېر دی
داسې میر پکې راځي خو په دې نه یم خبر چې میرګل دی که میرخان دی او که میر عالم دی. ښه د کوم ځای راغلی زه خیر دا پرېږده د کوم ځای راغلی په لار را روان وم خو دې نه یم خبر چې کوم ځای نه راغلم بلکل مې یاداش ورک دی. ښه صحیح ده زه د علاج کوم هېڅ خبره نشته ما درته ویل چې دلته په سکندونو کې علاج کېږي. هلکه شمشوله ته منډه ورشه ما شربت پټرول راوړه. کېنه هلکه شمشوله دا پټرول شربت پټرول دا خو تا ما ته پرون هم راکړي و که نه چې زما د خولې خوند خراب و او نن یې بیا راکې هغه هم د اعصابو دپاره دا ولې څه کله مې درکړي وو وی کله مې درکړي ډاکټر صاحب د سترګو کې راله خاورې ما اچو پرون دې راکړي وو په دقه چوکۍ ناست وم چې راته دې راکړو 300 روپۍ فیس دې رانه واخېسته. الا مبارک شه نو بیا خو بس تا خو ذهن کار وکړه روباسه 300 روپۍ روباسه شاب نه ما نه هیر دي یار پرون چې نه یاد دي روباسه پیس روباسه زر کوه شابه. ډاکټر صاحب څه ګزاره پکې نه کې نه دې کې چا ګزاره راوستې خو پوره پیس را دا یې سل دا دې 200 او دا دې 300 صحیح شو بس والله مور سمو خيار راوړې خدای کړي څوک دوه السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم سلام. کېنه دلته کېنه. ډاکټر صاحب څنګه یې؟ ښه یم ته څنګه یې؟ والله بس مونږ خو ښه ورځ ونه لیده ګډوډ یم نو. ولې بیا در باندې څه شوي؟ یاره ډاکټر صاحب نظر مې کمزوری شوی دی 3 راته 6 ښکاري 8 راته 9 ښکاري 10 راته 12 ښکاري. بس زه جاړم خیر دی هر څه به ټیک شي بس زه د علاج کوم انشاءالله. ښه زه علاج خو په ځای پرېږده دي چې څه لګولي دا ډاکټر صاحب هغه په هغې ورځ راغلی وم که نه تاسو ما ته چې ولګوه والله ډېر خوند یې راکړ ما هم ځان له واسطه بس د خوند دپاره دا چل پې کوم. ښه هلک خو بیا راغلی حلالېدو ته ښه چای مې واچول بیا واوري. ښه صحیح ده دا څو ګوتې دي؟ دا 8. او دا دی لکه چې ښه پاخه راګیر کړي. تا ته مخامخ څو نفران ناست دي؟ 1 2 3 4 نفران دي. دا چې شو اوس یې ښه راګیر کړو اوس دې سره څنګه چل وکړو؟ والله دې ناروغۍ درملنه خو موږ سره نشته پنسدي کې رالو وایي که څه دې ویل ډاکټر لږ تیز یې ووایه خو چغې ما ورته یم پنسدي کې رالو درکوو یا ښه به زر یې راکړې زر ها دا پنسدی والا او په دې لیدلې لار ځه چې بیا بېرته ری نه شي بس ځه نور موږ دې تنګ کړو. ډاکټر صاحب دا 520 راته داسې سلګون ښکاري. سلګون نه دی 520 دی مړه. ډاکټر صاحب نو 520 خو درونی که نه دا خو داسې سپک غوندې دی. ته باور یې چې دا سلګون دی؟ ډاکټر صاحب سلګون دی که نه یار دا ته یم ته باوري؟ یاره ډاکټر صاحب سوړون خو نه یم که نه مړه خو سلګون دی دا نه ګورې په غبرګو وړون چې 520 راوباسه. الا مبارک شه نظر دې راغی ته په سلګون او پنسدي کې فرق کولی شي بس په ښي لاس 300 روپۍ راوباسه. هسې ډاکټر صاحب زما جب کم طرف ته دغه دی ښي جب دې کې دي پیسې راوباسه. والا یو او دا والا 2 دا خو 200 دي پوره 300. باپره ډاکټر صاحب والله تاسو خو د غریبۍ نیستۍ بړه بړه شو والله که درله 1 روپۍ هم بله درکړمه